السلام علیکم. تازه نیوز محترمو لیدونکو، څو ورځې وړاندې فیض محمد ځلاند چې له افغانستان څخه امریکا ته تللی و، هلته د امریکایي پولیسو لخوا نیول شوی و. دا چې ښاغلی فیض محمد ځلاند څه ډول نیول شوی و، د څه لپاره امریکا ته تللی و، څه ډول بیرته راخوشي شو، د ټوله کیسه یې پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. هغه په دې لیکنه کې واضح کړې چې امریکا ته د څه لپاره تللی و، څنګه ونیول شو، څه ورسره وشو او بیرته څنګه راخوشي شو. راځئ چې دغه معلومات تر پای سره په شریکه واورو. زه د پی بي اس فرانټلاین لخوا په رسمي ډول واشنګټن ته بلل شوی وم. دوی په افغانستان کې د تیر یو کال ډاکومنټري فلم جوړوي. د دې ترڅنګ د دوکتورا د تیزس د تکمیل لپاره مې له څو استادانو سره مجالس په پام کې وو. په اول د اکتوبر چې کله ډالاس هوایي ډګر ته ورسېدم، امنیتي مسؤل راڅخه د تلیفون او پاسپورټ غوښتنه وکړه. ساعت وروسته یې زه اطاق ته وغوښتم. راته وویل چې ستا تلیفون کې د انس حقاني شمېرې دي، دا ترهګر ده. ما ورته وویل چې انس د طالبانو د دوحې د سولې د پلاوي غړی ده. زه له انس پرته له لسګونو طالب مشرانو کشرانو شمېرې لرم. زه د سولې فعال یم او دلته په رسمي سفر راغلی یم. د بلونکې ادارې بلنلیک، ټیکټ، د هوټل ذکر مې ورته وکړ. امنیتي مسؤل راته وویل چې ته څنګه 5 ورځو دپاره واشنګټن ته راغلی، حال دا چې افغانستان کې د ترهګرو حکومت دی. ما ورته وویل چې زه د پوهنتون استاد یم، هلته مې کورنۍ د طالبانو سره د امریکا د سولې تړون لاسلیک کړی ده. امنیتي مسؤل وویل لږه شیبه انتظار شه. ما ورته وویل چې زه باید ټلیفون وکړم. ویې ویل ټلیفون نشي کولی. څه وخت وروسته 2 تنه د ریشۍ کې پولیس ته ورته کسان راغلل. ما ته یې وویل تاسو استراحت دپاره بل ځای ته بیایو. زه یې موټر ته بوتلم. د ځای پوښتنه مې ترې وکړه. ویې ویل دوی له ما سره د خبرو حق نه لري. 3 ساعته شاوخوا زه یې د بندیخانې ته بوتلم. ډېره وړه کوټه وه، سړه او بیخي زیاته رڼا وه پکې. لږ وخت چې تېر شو، سړو په تکلیف کړم. دروازه مې ټک ټک کړه. غږ مې وکړ چې کمبله. نو په کوټه کې له یو وړوکي سپیکر ډېر تیز بد غږ را شروع شو. دې تکلیف ډېر دوام وکړ. زه سخت په تکلیف شوم. ساعتونو وروسته یې بل اطاق ته چې 2 کسان مخکې نه پکې بندیان وبوتلم. کمبله یې راکړه. لا مې سر په ځمکه نه و ایښی چې یو تن راغی. زه یې تحقیق اطاق ته بوتلم. هلته 2 کسان ناست وو. بیا یې د انس طالب مشرانو پوښتنې وکړې. ما ورته ټول د ژوند کیسه وکړه. ویل نه، ولې کابل ته په 5 ورځو کې ځې؟ بیا مې د کورنۍ، پوهنتون، دوکتورا ورته وویل، خو دوی نه منله. ویل یې ته د طالبانو د رهبرۍ غړی یې. پاس یې اشاره وکړه. سړی کوټې ته راننوت. اطاق ته یې بوتلم. لار کې مې عسکر ته وویل چې زه مو په څه جرم نیولی یم؟ ویل یې زه عسکر یم، دولت راسپارلی. خبر نه و. ما ورته وویل تاسو د دولت خو بشردوستۍ نارې وهي، ما ته د تلیفون اجازه ولې نه راکوئ؟ عسکر وویل تلیفون درته راوړم. تلیفون یې لږه شیبه وروسته راوړ. ما د پی بي اس مسؤل ته زنګ وواهه. دارنګه د ټاموس د ټیم یو غړي ته مې هم زنګ وواهه. دواړو وویل چې ناوخته شپه ده، سهار به مې پیدا او خلاص کړي. تلیفون یې یوړ. څه ساعت وروسته چې زه له اطاقه وباسلم، زولنې ولچک زنځیرونه یې راواچول. ما لولې 2 کسانو ویلې موږ د ترانسپورت مسؤلین یو، موږ سره مه غږېږه. په ساعتونو یې سفر وکړ. زه یې بلې بندخونې ته بوتلم چې یخ رڼا اطاق کې یې واچولم. وروسته یو تن راغی وویل یو ار طالبان. زه یې سخت بې خوبه ستومانه وم. بیا یې غږ راوکړ. په ایرانۍ لهجه یې راته په خندا کې وویل شما طالبان هستی. دروازه یې بنده کړه. 2 ساعته وروسته یې بیا په ولچک، زولنو، زنځیرونو کې موټر و چې کېنولم پکې. په ساعتونو موټر یې وځغلاوه. بلې بندیخانې ته یې بوتلم. هلته هم له څه ځنډ وروسته یې بیا په موټر کې کېنول. په ساعتونو کې یې خوب ته نه پرېښودلم. سهار له لمر خاته د مخه یې راپاڅولم. چای مې وڅښه. ډېر غټ اطاق و. حمام مې پکې وکړ. زه حمام ته ننوتم. غسل مې وکړ. اودس او لمونځونه چې پاتې وو ومې کړل. لمونځ مې کټ کې کاوه چې کس راغی وایي اوچت شه بل ځای ته دې بیایو. هلته هم ستر ځای و، خو ګڼ نور کسان هم پکې وه. زما لمونځ پاتې و. بندي غږ راوکړ چې قبله دې خوا ده. زه نه پوهېږم مسلمان یې؟ ویې ویل هو. مال ته یې کوم خواته کوې؟ ویې ویل ستا معکوس. مال ستا قبله سمه ده. لږه شیبه وروسته مې ورته وویل غواړم ټلیفون وکړم. د ټلیفون ځانګړی ځای هر ټلیفون به ثبت کېده. بیا مې د پی بي اس او د ټاموس د دفتر غړي ته زنګ واهه.
دواړه حیران شول چې تاسو له موږ ورک شوي وئ. تاسې اوسنی ځای له واشنګټن 6 ساعته لرې ده. صبر، زغم به هر څه سم کړي. موږ کوښښ کوو. په دې کې 2 ځلې بیا تکلیف بالاخره خلیلزاد، ټام ویسټ، برنټ روبین، د ملګرو ملتونو استازي کارټر او نورو کسانو په سلګونو خواخوږو مرسته وکړه. د وحشت دهشت له ولکې په داسې حال کې راخلاص وم چې زما تاکید همدا و چې زه به اجازه لرم چې له امریکا ووځم، افغانستان ته به ځم. دوی د 3 هېوادونو شرط کېښود. زه سخت تکلیف وم. 3 هېوادونو ته لاړم. درملنه، د ملا خوږ، معدې، سترګو او ژور ډپریشن درملنې وروسته دا د خپل وطن ته راغلم. دا هغه کیسه وه چې ښاغلی فیض محمد ځلاند په خپله فیسبوک پاڼه نشر کړې وه. ښاغلي ځلاند په دې کیسه کې د خپل نیول کېدو او بیرته خوشي کېدو افغانستان ته تر راتګ پورې کیسه کړې وه.